السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د دویم واده یا د دویمې کوژدې خبره مې د مور پلار سره شریکه کړله، نو دوی راته وایي چې نه بېکه یې پلار هم راته وایي چې مه یې کوه، مور هم راته وایي چې مه یې کوه. نو دی وايي که زه اوس د دوی د انکار باوجود دویم واده وکړم، په دې کې خو به زه نافرمانه نه بلل کېږم، یعنې غاړې خو به مې نه بندېږي. محترمه دوه صورته دي. که چیرې ته په حرامو کې واقع کېږې، په ناروا کې واقع یې یا د ناروا د واقع کېدلو بیره سته، نو په دغه صورت کې بیا نکاح ستا دپاره لازم ده ویې که. بیا که د مور پلار د اجازه نه وي غاړې دې نه په بندېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي لا طاعة للمخلوق فی معصیة الله، الله په نافرماني کې تاسې د مخلوق اطاعت مه کوئ. او که دې چیرې امید وي وځان چې په حرامو په نارواو کې نه واقع کېږم، ګزاره د هغو نه روانه ده، بس بیا نو د مور پلار په خبره باندې عمل وکړه، بل واده مه کوه تر تېر شه. نو که دې یو خواهش وي چې کړی مې وای مثلا نوی دویم واده نو ښه خوند کړي یا پلانکی دي، تر دې خواهش تېر شه د مور پلار په رضا کې. او که د حرامو د نارواو خطره وي درته، نو بیا تر دې چې په زنا کې اخته یې، تر دې چې په ناروا کې اخته یې، تر هغه نو بیا واده وکړه. بیا مور پلار ته اول قناعت ورکړه چې زه په حرامو کې واقع کېږم، په ناروا کې واقع کېږم، نو تاسې ولې زما آخرت خرابوئ؟ نو انشاءالله بیا دې هم څه نه درته وایي. او که یو خواهش وي تر خواهش تېر شه. خواهش په وجه باندې واده مه کوه، د ضرورت پر بنیاد باندې وکړه. محترمه حدیث رقم 6113 مسند احمد جلد 6 صفحه 50. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.